अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو د نننۍ ویډیو هیرو نمبر 1 فلم باره کې دا چې دغه دوه پوسټر ریلیز شوي دي چې یو د ارباز خان دی او بل د جهانگیر خان دی. دوانو کې به کوم فلم ریلیز کیږي او د چا اصلي هیرو نمبر 1 فلم دی. دا ټول معلومات درته په دې ویډیو کې درکوم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو هیرو نمبر 1 فلم چې څو ورځې وړاندې د جهانگیر جانی د پیج نه د هغه دغه فلم پوسټر ریلیز شو او په هغه باندې لیکلو چې هیرو نمبر 1 به اختر ته د جهانگیر خان نوې فلم چې دغه پروډکشن او ډایرکشن دوانه شاهد عثمان کړی دی چې په دغه باندې د هغه مینوال ډیر زیات خوشاله شو ځکه چې جهانگیر خان به تور هیرو اوس هر سړی خوښوي او غواړي چې هغه په فلم کې هیرو راشي. خو بل طرف ته بیا د ارباز خان فینز هغوی یو پوسټر په سوشل میډیا باندې واچو او ویل چې دا فلم به د ارباز خان ریلیز کیږي چې د هغې نوم به هیرو نمبر 1 وي. دوستانو اوس په دغه باندې د دوانو مینوال کنفیوز دي چې آیا دا فلم به د چا ریلیز کیږي ځکه چې په دوانو پوسټرو باندې نوم یو دی او هیروګان جدا جدا دي. نو دوستانو دغه حقیقت در سره شیر کوم چې 2-3 کال وړاندې د ارباز خان په نوم باندې دغه فلم اعلان کړی شوی او چې د هغې ډایرکشن او پروډکشن د عابد نسیمو چې هغې نوم هیرو نمبر 1 د هغې سکریپ هر څه تیار و خو د څه وجوهاتو د وجې نه دغه فلم کینسل شو او د هغې شوټینګ او هر څه کینسل شو او دغه فلم جوړ نشو. دوستانو دغه فلم هر څه کینسل کېدو نه پس 13 ورځ د شاهد عثمان په پروډکشن او ډایرکشن کې د جهانگیر خان په اداکارۍ کې دغه فلم اعلان وکړی شو چې د هغې نوم هیرو نمبر 1 دی. نو کېدای شي دغه فلم به اختر ته جوړیږي او د اختر په اولنۍ ورځ به ریلیز کیږي. دوستانو د ارباز خان چې کم پوسټر دی نو دغه زړه قصه ده. دغه فلم اعلان کړی شوی خو بیا جوړ نشو د څه د وجوهاتو د وجې نه. اوس نوی پوسټر کم چې په هغې باندې د شاهد عثمان نوم دی او مین هیرو پکې جهانگیر خان دی. دغه فلم به اختر ته ریلیز کیږي. دا د جهانگیر خان د مینوالو لپاره یو تحفه ده. دوستانو دغه فلم ټول حقیقت چې دغه فلم به د چا ریلیز کیږي او مین هیرو به پکې څوک وي. ټول معلومات موږ له تاسو سره شریک کړل. امید لرم ویډیو به تاسو خوښ شي. نو داسې معلومات لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.